90% پښتانه د جهانګیر خان د اداکارۍ نه د جهانګیر خان د کار نه متاثره دي. My name is Rambo. John Rambo. دلته کې دا فلم دی د دې فلم ساجیبه غونتی نوم دی دا یو بو غونتی دی چې کله د فلم موادو شي کنه د سم توفه غونتی دی لکه بس په سړی اسې ډېر زیات پریشر کې راشي. چې یو سړی په کوم ځای کې د خلکو ور واچولو که چا د پلار کرکټر وکړو اب ټول عمر پلار وي 100 کاله به تیر شي خو هغه به د پلار نه مطلب چې زوی نه شي. شین خال مې پسنه شاده خوند یا مې شابنګړې پسپین مړوند. انګریز یو کتاب لیکلی و چې د پټان آر فیمس فار دیر هاسپیټیلیټي دا په هغه کې یو جمله لیکلی شوې وه وطنا سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې او د اصغر چیمه په فلم سازۍ کې د کتونکو دپاره تیاروي چې د دې فلم نوم دی قربان د جانان. قربان د جانان په سیټ موجود یم زما پر څنګ باندې د دې فلم اسوسییټ ډایرکټر جنګریز ماما ناست دی. له جنګریز ماما سره د دې فلم په حواله ګپ شپ کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې جنګریز ماما ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ستړی مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. ډیره مننه مندوخیل صاحب. زه ملګرو د وطن ټي وي ډیر زیات شکرګزار یم چې مندوخیل صاحب ماله دعوت راکو او زه د دې قابل وګڼلم چې ماله په خپل سکرین کې لږ غونتې ځای راکو نو ګپ شپ به لګو د دوی سره د دوی به اورو چې څه به کوو. مخکې راځئ مندوخیل صاحب. جنګریز ماما هسې مه تر خوله ووتل ماما. دا ماما مې ولې درته وویل؟ نو ماما خو ګورې چې داسې یو رشته ده که نه چې پیله مور ده د مور نه پس چې دویمه خوږه رشته ده نو هغه ماما دی. لکه ما که چېرې مونږ اردو ژبه ویله نو دوه ځله ماما یعنې دوه میاندې چې را یو ځای کړي نو یو ماما ترې جوړېږي او ماما زموږ په پښتنو کې هم ډېره زیاته خوږه رشته ده. جنګریز ماما قربان د جانان په سیټ باندې موجود یو چې دا فلم به څنګه فلم وي د کتونکو به خوښ شي او که نه؟ اصل کې دا ډېر خوږ فلم دی. زمونږ د دې فلم لیکوال چې دی نو هغه سید تاکالی صاحب دی چې هغه زما په خیال څه چې بلکې زمونږ د ټولو په خیال د تعارف محتاجه نه دی. د سید تاکالی صاحب په پښتو ژبه کې او خاص کر زمونږ په سینما کې د فلم په دغه کې یو ډېر لوی نوم دی. د هغه لیکل ډېر زیات خواږه وي. د هغه په مکالمه کې ډېر خاص شیزونه وي چې هغه مثال خبره یو فلسفه هم پکې وي او ډېر دغه وي کنه لکه خوږوالی پکې هغه دا فلم لیکلی دی. دا سکرپټ هم د هغه دی یوازې مکالمې د هغه نه دي. د دې سکرین پلی د دې مرکزي خیال او مطلب د دې چې څومره ترتیب دی که نه څومره جوړښت دی دا ټول د سید تاکالي دی. او بس تاسو خو موږ سره تقریبا چې به څومره ورځې موږ کار وکړو نو تاسو په هر سیټ باندې موجود یې نو هر یو سین د یو د پاسه بل دی مطلب چې خواږه پکې ښه ډېر دي. او بل دا چې شاهد عثمان صاحب دی نو هغه یو قابل ډایرکټر دی. ما ورسره هم دا 5 فلمونه وکړه او د ډېر وخت نه کار کوي نو ډېر قابل سړی دی او لکه د په ډایرکشن کې خواږه شته پوهېږي په کار باندې په میوزک باندې ډېر ښه پوهېږي په شاټ باندې پوهېږي د آرټسټ په پوهولو پوهېږي. د ټولو نه چې کوم ګران کار دی هغه د یو کس نه کار اخیستل دي. نو دا فلم لکه فلمونو خو هغه ډېر کړي خو دا د هغه دپاره یو چیلنج دی. د دې نه مخکې چې هغه کوم کارونه کړي نو هغه خو چیلنج. لکه مثال موږ ملنګي فلم یو ځای وکړو په هغې کې اصغر چیمه هغه نوی راوستلو لکه نوی نو کار یې کړی خو په هغه باندې په هغې کې ډېر زیات لوډ پرې زیات و. هغه لوډ و که نه چې کوم مثال خبره موږ به ووایو چېرې لکه د کیلو اوچتولو ځای و نو هغه 2 کیلو هغه ته په اوږو باندې ایښی و. ولې چې ډرامه نه د فلم دی که نه فلم ډېر زیات زور لري ډېر وزن لري. نو هغې کې هغه باندې کرکټر وکړو سولو شاهد خان ورته مطلب مخامخ شاهد خان ورته ولاړو او دی د هغه په مقابله کې ویلن و. نو د ویلن رول ډېر زیات سخت وي. بیا د هغې نه پس موږ جانان وکړو نو په جانان کې نور هم سختوالی و. ولې چې هلته کې جهانګیر صاحب و. جهانګیر خان خو ځان له مطلب چې یو لیجنډ دی ځان له مطلب دا چې یو یونیورسټي ده لکه کالج به ورته نه وایي یو یونیورسټي ده اوس په هغه مقام باندې دی چې خلک ترې زده کړه کوي که نه جي.
هغه خو مطلب دا چې د هغه په مکالمه کې د هغه په ادایګۍ کې هغه ډېر زیات خواږه دي او زما په خیال چې یعنی 90% پښتانه د جهانګیر خان د اداکارۍ نه د جهانګیر خان د کار نه متاثره دي. اوس کله چې موږ د دې فلم خبره کوو قربان د جانان نو دا د شهید عثمان صاحب دپاره چیلنج په دې دی چې دلته کې د سره نوي خلک ډېر زیات دي په دې فلم کې لکه هیرو هم نوی دی د نوي نه مراد دا نه چې لکه هغه بیخي مطلب چې فرش دی هغه وقار جاني خبره کوو وقار ښه ډېر کار کړی دی هغه تقریبا چې څومره دغه د دې نه مخکې په فلمونو کې هغه هغه کرکټر کړي دي ډرامې بې شماره جوړې کړي دي بل دا چې په سوشل میډیا باندې د هغې خپل چینل قرار ټي وي د ما په خیال چې په کوم ځای کې پښتاني نو هغه به وقار جاني خامخا پیژني خو چونکې دلته خبره د فلم ده او دا نوم ډېر زیات دروند نوم وي چېرې هیرو نو هیرو چې کوم دی دا ډېره لویه خبره وي نو دلته کې د هغه دپاره د عثمان صاحب دپاره دا یو ډېر لوی چیلنج دی او الله دې په دې چیلنج کې هغه کامیاب کړي یوازې مطلب لکه وقار جاني نه دی نور هم ورسره نوي کسان شته بله موږ سره یو نوی آرټسټ په دې فلم کې سلما یعنی هغه هم داسې نوې نه ده کار کوي مطلب د یوټیوب دپاره کار کوي هغه لګیا د کار مارې کوي سټیج شوز هم کوي خو دلته کې دا فلم دی د دې فلم ساجیبه غوندې نوم دی دا یو بو غوندې دی چې کله د فلم مواد شي که نه دا سمه توفه غوندې ده لکه بس په سړی هسې ډېر زیات پریشر کې راشي په دبو کې راشي نو ګورو الله دې مطلب چې اوس هغې له همت ورکړي چې دا کار سرته ورسوي. قربان د جانان د فلم تشریح که د وکړه چې دا نوم څنګه نوم دی د جانان نوم راشي نو قربان به هغه سره لازمي لګي که هغه جانان په هر شکل کې وي مثال خبره لکه که هغه مونږ لکه داسې که نه چې اوس که زما نه تپوس وکړي نو زما جانان زما مور ده زما جانان زما پلار دی نو لازمي خبره به زه به د هغې نه قربانېږم قربان یو داسې شی دی نو اوس دغه معشوقو د دوره خو مونږ وتیو د هغې پس اوس زما کور والا دی نو هغه مثلا زما جانان دی نو لازمي خبره ده زه به ترې قربانېږم بیا زما بچي دي بیا چې کله مطلب سړی ځوان وي او لکه زلمی وي او چې ته معشوقی که نه چې د چا معشوقي وي یعنی د چا جانان وي نو لازمي خبره ده ابه د هغه نه قربانېږي یعنی دا دواړه ټکي د مینې ډک ټکي دي یعنی جانان یو نوم دی او قربان مطلب دا چې دا یو صفت دی چې سړی په هغه باندې قربانېږي نو د دې دغه تشریح ده زما په خیال دی نه زیاته خو نور څه زه تاسو ته پرې نشم ویلی. تا هم په خپل ژوند کې په پښتو فلم انډسټرۍ کې ډېرې داسې کهانیانې لیکلي دي چې په هغو کهانیانو باندې ډېر فلمونه ساز سوي دي تر اوسه پورې د څومره کهانۍ لیکلي دي چې پر هغو باندې پښتو فلمونه ساز شوي وي چې داسې تعداد خو راته نه معلوم خو زه خو پکې مطلب دا چې د ټولو نه به زه وم چې یو جونیر لیکوال یم زما نه لکه مشران مثال خبره سعید صاحب شته دی دغسې لکه مین باندې چې کوم دی که نه زمونږ د ټولو مشر چې کوم دی نو هغه سلیم مراد صاحب دی ځکه چې هغوی ډېر زیات کار کړی دی سلیم مراد صاحب تقریبا 200 فلمونه زمونږ د پښتو ژبې لیکلي دي حالانکې د هغوی تعلق د پنجاب سره دی د اردو ژبې سره دی خو ډېر زیات کار هغوی د پښتو دپاره کړی دی د ښو ډایرکټرانو سره کار کړی دی او اوس لکه د دې فلم نه مخکې بل فلم چې مونږ کړی نو هغه سلیم صاحب لیکلی نو هغې اکثر ولیکي بیا مطلب دا چې کله زه د هغې مکالمه ولیکم یا سعید صاحب ولیکي یا سجاد صاحب زمونږ د فلم مکالمې ولیکي نو ما داسې یوازې م لکه فلمونه لیکلي دي او شته دی ډېر دي په هغې باندې ډرامې هم ما لیکلي دي د ای وي ټي خیبر دپاره ما 15 سیریله لیکلي دي چې هغه په هغې کې ښه کاسټ و فردوس جمال صاحب و پکې جهانګیر صاحب و ارباز صاحب و آخري او ما لیکلی کلایمکس په نوم باندې هغو د شک په نوم باندې یو سیریل ما لیکلی هغوی له او ارمان ما یو لیکلی و ګرداب دا سیریل وي د 26 کیسونو باقي فلمونه دي او نور دا وړې لکه زموږ د دغه لپاره د یوټیوب چینل دپاره هم بې شماره کار دی او ډېر وخت شو بس څومره هم پکې تېر شو نو تعداد نه نیو خبر د تا په ډېرو فلمانو کې فنکاري هم کړې ده د فنکاري په حواله که له موږ سره معلومات شیر کړي اصل کې دا فلم یا ډرامه دا یو داسې شی دی که نه جي په دې کې که هر ټیکنیشن وي مثال خبره که یو ډایرکټر وي که نه جي نو هر ډایرکټر له پکار دی چې د ټولو نه مخکې د هغه ښه ایکټر وي
چې هغه اکټر وي نو هغه مطلب دا چې هغه به الله ښه ډایرکټر جوړیږي چې هغه ته دې پته چې زه یو سړي ته مطلب اب ورته چل څنګه ښي خو چې په خپل اکټر نو بل ته به چلو ښي نو موږ هم په دغه سوچ راغلي وو د ډایرکټر په سوچ راغلي وو ډایرکشن دپاره راغلي وو چې موږ به مطلب مثال خبره ډایرکشن کوو یا به لیکل کوو خو چونکې دا اکټینګ پکې راغی بعضې ټایم داسې وشي چې د فلم کار خو مطلب لکه ډېر دروند وي روزانه ډېرې زیاتې پیسې لګي ډېره غټه خرچه کېږي لکه دا اوس موجوده حالاتو کې تاسو ګورئ موږ سره دلته کې کم از کم مطلب چې 18 کمرې موږ نیولې دي د دې ټولو کمرو تاسو لکه روزانه حساب راټول کړئ نو دا تقریبا په لکونو روپۍ جوړېږي بیا د هر چا خوراک سکاک دی نو بعضې ټایم داسې وشي که نه چې زه لکه ایمرجنسي کې اتفاقا اکټر جوړ شوی یم چې کله اوس یو سړی نشته مثال خبره سبا اوس مونږ کار کوو او یو کس رانغی خو ما ته عثمان صاحب وایي چې یاره تانیدار نشته راشه دا وردي واچوه یاره دا پلان کې کرکټر نشته راشه دا کنه نو دغسې نو په دې طریقه باندې لکه کار خو زه د شروع نه د پی ټي وي نه ما سټارټ اخیستی دی په 1988 کې ما د شوکت علي صاحب سره الله دې وبخي یو ډرامه و زنجیرې په هغې کې یو ایکسټرا رول ورسره کړی ماینر بیا زه په مزه مزه شروع شوم نو بیا په هغه کې په 1990 کې زه اسسټنټ شوم هلته په پی ټي وي کې نو زه ریسورس پرسن وم ما هلته کې د جاز نیازي صاحب سره کار شروع کړو پهله ځل نو هغې سره ما مطلب چې لیکم وکړو ستوري او پروګرام د ماشومانو کېدای شي کوم اوس خو به هغه ماشومان غټ شوي د بچو پلاران به 1990 ډېر وخت شو نو هلته ما لیکلم وکړه بیا په هغې کې ما خاکې هم کولې کار به مې پکې کولو ورسره که نه چې دغسې د فلم هم وه نو فلم کې داسې واړه واړه کرکټر بیا پکې یو ټایم راغی چې زه د میجر صاحب سره زما ډېر ښه کرکټر رالې کامیډي پکې ډېره زیاته راله دلته کې زمونږ مطلب د پاکستان کې بلکې زمونږ په دغه کې دا یو مسله ده چې دلته کې که یو کس فرض کړی لکه تاسو په کامیډۍ کې واچولو د پښتو فلمونو کې کم خلک چې به تاسو د بدر منیر صاحب سره یعنې په پولیس کې کتلي وي که نه چې هغې د پولیس وردی اچولې ده نو که د بدر منیر صاحب سره هغه د اسپۍ وردی اچولې وه نو هغه به نن هم اسپۍ وي هغه ترقي ونه کړه لکه مطلب زمونږ دا مسله ده چې یو سړی په کوم ځای کې د خلکو ور واچولو که چا د پلار کرکټر وکړو هغه به ټول عمر پلار وي 100 کاله به تیر شي خو هغه به د پلار نه مطلب چې زوی نه شي نه به رور شي نه به نیکه شي بس هم دغه پلار وي که د پولیس والا وه یا به پولیس والا یې که په یو سړي د جج کرکټر و خلک یاره پلان کې ډېر ښه جج دی راویې غواړي که نه چې نو دلته کې دا مسلې نو بس زه پکې رالم اتفاقا پکې یو څو کرکټر مې وکړي حالانکې سیریس کرکټر مې سنجیده هم کړی دی لکه زمونږ یو فلم و د عبید نسیم صاحب او دغه د آی لو یو ټو په هغې کې زه د هغه نوکر یم د هغه ملاسم یم سنجیده کرکټر و نو هغه ډېر ښه کامیډي هم پکې و پکې سنجیده کارونه مو نو راځي پکې بس کله کله پکې کار هم وکړو جنګریز ماما تا تقریبا په شوبیز دنیا کې 15 کاله ده شوي دي شوبیز دنیا تا ته څه ګټه درکه او که نه یاره جی اصل کې دا ټولې د رزق مسلې وي د چا رزق کې د کم خانه لیکلي د چا رزق کې د کم خانه لیکلي زمونږ رزق چونکې په شوبیز کې لیکل شوی و نو مطلب دا چې تر اوسه پورې لکه زمونږ چې څومره وخت تیر شولو که نه نو مطلب دا چې دې نه بغیر خو مونږ چې د په ژوند کې بل کار کړی نه دی نو دغه بس مونږ کړی دی او بس دغه د شوبیز ګټه ده چې تر اوسه پورې لګیا و پکې مطلب چې ټایم پکې تېرېږي هغه سپینه جامه ده بس اچولم ده او بس شکر الحمدلله لکه ټایم پکې پاس کېږي د شوبیز د دنیا په ګټه باندې د کور گزاره کیږي او که نه یاره په هغې باندې خو گزاره ډېره زیاته مشکله ده نه کېږي مطلب دا چې اوس یوازې زما خو څه دې ټایم کې په پاکستان کې د یو سړي گزاره هم نه کېږي اصل کې بلونه دومره زیات شو د بجلی د ګیس بلونه بیا د کور کرایانې لکه زمونږ کور هم د کرۍ دی داسې بلونه هم دي داسې دنیا مسلې دي لږ مشکلات شته دی خو بس الله تعالی هغه ټایم دپاره مطلب یو سبب جوړ کړي یو واسطه جوړه شي کله ډرامه شي کله فلم شي بس هغه سیسټم رواني په آخر کې خپلو مینوالو ته پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي یاره پښتنو ته خو زه دا وایم چې پښتانه ډېر د مینې خلک دي ډېر د مېلمستیا خلک دي ډېر درانه خلک دي او زما په خیال چې د پښتون په شان قوم په دې پوره دنیا کې نشته دی د الله تعالی یو خاص کرم دی په پښتنو باندې څومره ټیلنټ چې په پښتنو کې دی نو دومره زما په خیال چې د دنیا په یو قام کې نشته دی نو زه د پښتنو ته دا وایم چې خپل عزت برقرار وساتئ او مطلب چې د یو بل سره مینه د یو بل سره اخلاص د کمې دپاره چې لکه د ازل نه یو خبر را روانه ده چې پښتانه ډېر مهمان نوازه خلک دي دا د نن نه خدای خبر چې 100 200 کاله مخکې انګریز یو کتاب لیکلی و
چې د پټان آر فیمس فار دیر هاسپټیلیټي دا په هغه کې یو جمله لیکل شوې وه چې پښتانه د خپلې مهمان نوازۍ دپاره ډېر زیات مطلب مشهور دي. نو موږ پښتنو ته زما دا اوس هم مطلب خواست هم دی او زما پیغام هم دی چې دغه خپله مهمان نوازي د خپله پښتو د خپل غیرت دا برقرار وساتئ. ډېره مننه مندوخیل صاحب، ستاسو ډېره مننه. جنګریز ماما ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړې او له موږ سره د وطن چینل پر سیټ باندې مرکه وکړه. ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و جنګریز ماما چې له ده سره قربان د جانان فلم په حواله او د ژوند په حواله باندې خبرې اترې وکړې. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاست. د خدای په امان.